غواړم چې د ارواښاد پوهان عبدالشکور رشاد یو شعر تاسو ته ډالۍ کړم. مخکې له هغه د ګل پاچا الفت یو څو بیته وایم چې وایي نو ما خبر پرده مې لږه غوندې جیګه کړه، نو ما خبر پرده مې لږه غوندې جیګه کړه او نه دی د ویلو هغه څه چې ما لیدلي دي او زه په ویلو او کتلو ګنهګار شومه، زه په ویلو او کتلو ګنهګار شومه، نورې په کولو او عمل باندې ښاغلي دي او لوړ مقام ته رسي چې بوټونه پاکوي د بل، لوړ مقام ته رسي چې بوټونه پاکوي د بل، ډېر په دغه شغل ریاست ته رسېدلي دي. وایي د مجنون ژوندون به څه وي چې لیلا مري، د مجنون ژوندون به څه وي چې لیلا مري او څه په کار د تش کالبوت چې زړه د چا مري. د مجنون ژوندون به څه وي چې لیلا مري او څه په کار ده تش کالبوت چې زړه د چا مري او زړه ډیوه ده دا د خټو په قالب کې، زړه ډیوه ده دا د خټو په قالب کې او خدای ومه کړه چې به دا ډیوه د چا مري او چې مرغه لاړ شي قفس ته ماتېدو دی، چې مرغه لاړ شي قفس ته ماتېدو دی او که به زړه مري تش ګوګل دی لا پخوا مري او هیڅ ممکن نه دی پایښت د هغه پږي، هیڅ ممکن نه دی پایښت د هغه پږي، زړه چې مري کالبوت مجبور دی خامخا مري او حریت د هر ملت د بدن زړه دی، حریت د هر ملت د بدن زړه دی، که دا نو هم ملت مري هم بقا مري، که دا نو هم ملت مري هم بقا مري. یوه قصیده ده چې استاذ ګل پاچا الفت د سید جمال الدین افغاني په یاد لیکلې ده. وایي بې حساب اساس کې توی په بحر بر شي، بې حساب اساس کې توی په بحر بر شي، له لکونو کروړونو یو ګوهر شي او رنگ په رنگ ګلان پیدا په غرو رغوشي، پکې یو نیم د لیلا پکې تور شي او جودانی قدر یو لال پکې پیدا شي، جودانی قدر یو لال پکې پیدا شي او نور همه واړه د تورو کاڼو غر شي او میندې راوړي ډېر زامن ډېر اولادونه، میندې راوړي ډېر زامن ډېر اولادونه، یو یا دوی افلاطون او سکندر شي او میندې راوړي ډېر زامن ډېر اولادونه، یو یا دوی افلاطون او سکندر شي، په یو کور کې پیدا کیږي او لویږي، په یو کور کې پیدا کیږي او لویږي، یوې ګوره ابراهیم بلې ازر شي او فرعونیانو د خدایي دعوه آغاز کړي، فرعونیانو د خدایي دعوه آغاز کړي او یو ماشوم د خدای له لورې مقرر شي او چې طلسم کاندې مات د سرکشانو، چې طلسم کاندې مات د سرکشانو، ټول بوتان بوت پرستان زیر و زبر شي او لا پیدا په دنیا نوی نی نوم وي، لا پیدا په دنیا نوی نی نوم وي، زلزله ګډه په کور د ستمګر شي او څوک چې حق او حقیقت پالي دنیا کې، څوک چې حق او حقیقت پالي دنیا کې، په یو وخت کې وي موسی بل وخت عمر شي او د اسلام د طوفاني بیړۍ لپاره، د اسلام د طوفاني بیړۍ لپاره لکه نوح لوی کشتیبان قوي لنګر شي او د کونړ د لوړ غرونو په درو کې، د کونړ د لوړ غرونو په درو کې چې پیدا فرزند سید صفدر شي. مننه. الله